د خیبر تاریخي جرګه کې منظور پښتین یو کوچنی ماشوم پر جړا کړ د پښتنو په لوی او تاریخي جرګه خیبر کې په زورګونو پښتانه راټول شوي او په خپل ورک برخلیک سره مشورې کوي د دې جرګې لپاره یو شمېر داسې ماشومان او ښځې هم راغلي دي چې د پنجاب مرتد پوځ ترې پلرونه زامن او میړونه اخیستي او تر اوسه یې د مړي ژوندي څرک نه لګیږي د خیبر جرګې په ننني مازدیګر کې یوه زړه دردونکې پیښه چې مشر منظور پښتین او ګڼ شمېر نور پښتانه مشران او جرګې راغلي پښتانه پر جړا کړل یو کوچنی ماشوم چې هاي د 13 کالو په عمر بوي د منظور پښتین خواته راځي په کوچنی ولاسونی د خپل ورک پلار رنځور نیولې وي منظور پښتین ته وایي چې کاکا زما پلار چیرته دی د صحنه منظور پښتین پر جړا کړ خو شیبه وروسته په خپل بیان کې ویل ک جابر پوز هر څه وکړي د دنیا هر قوت چې استعمالوي بیا به هم په 11 اکتوبر قومي جرګه ترسره کیږي او په دې لاره کې هر ډول قرباني ته همدانه هم حاضر دی په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ له ملتیا مو نړۍ باندې شیر او سبسکرایب مو هیر نشي تر بیا ښې چارې لویه لممل شه